Question number 1. لومړی سوال. May I sit here? May I sit here? دلته کې ناستی شم زه. Yes you are. Yes you are. هو ته کې ناستی شي. دوهم سوال. Do you have job? Do you have job? تو وظیفه لري؟ یا ستا کاروبار شته؟ Yes I have. Yes I have. هو لرمي. دریم سوال. Can you speak English? Can you speak English? په انګلیش خبرې کولی شي؟ No I cannot. No I cannot. نشم کولی. څلورم سوال. Are you a teacher? Are you a teacher? ته استاد یې؟ Yes I am. هو زه یم. او که چیرې تاسو نه یئ نو بیا تاسو دا ډول ځواب ورکړئ. No I am not. زه نه یم. What's wrong with you? What's wrong with you? په تا څه شوي دي؟ I have toothache. I have toothache. زه د غاښ درد لرم. یا که تاسو د سینې درد لرئ نو بیا دا ډول ځواب ورکړئ. I have chest pain. زه د سینې درد لرم. شپږم سوال. Is he a student? Is he a student? هغه یو شاګرد ده؟ Yes he is. هو بلې ده. هو هغه شاګرد ده. اووم سوال. How do I get to the airport? How do I get to the airport? هوایي میدان ته څنګه لاړ شم یا ایرپورټ ته زه څنګه تلی شم؟ Go straight and turn left. Go straight and turn left. مخامخ لاړ شه بیا چپ طرف ته وګرځه. straight ویل کېږي مخامخ. left ویل کېږي چپ طرف. turn ګرځېدلو ته ویل کېږي. اتم سوال. When is your birthday? When is your birthday? ستا د پیدایښت کلیزه کله ده یا ستا کلیزه کله ده؟ It's January 1st. It's January 1st. د جنوري میاشتې په اوله تاریخ یا په اوله نیټه. نهم سوال. How you send him? How you send him? هغه دې لیدلی ده؟ ته هغه چیرته لیدلی ده؟ No I have not. No I have not. نه ده مې لیدلی. بل سوال دی. Who do you train with? Who do you train with? څوک روزنه درکوي یا ته له چا سره روزنه کوي؟ روزنه ترسره کوي. تا ته څوک روزنه درکوي؟ I have private coach. I have private coach. زه شخصي روزونکی لرم. What do you mean? What do you mean? ستا څه مطلب دی یا ستا څه مقصد دی؟ کله چې تاسو د یو چا په خبره پوه نه شئ نو دا کولی شئ دا سوال ترې وکړئ. What do you mean? ستا څه مطلب دی؟ ته څه غواړې؟ Answer. ځواب. I just watch them on TV. I just watch them on TV. زه فقط په تلویزیون ګورم. زما دا مطلب دی. ترسره کوم مې نه لوبې. زه فقط په تلویزیون ګورم. دریم سوال. Where did you grow up? Where did you grow up? ته چیرته لوی شوی؟ grow up ویل کېږي لوی شوی یا ستر شوی یا رغټ شوی. I grew up in Afghanistan. I grew up in Afghanistan. زه په افغانستان کې لوی شوی یم. د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې اوس مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ډېره کمه موده کې زده کړئ نو د روزانه کلاسونو د کتلو لپاره لطفا زموږ یوټیوب چینل انګلیش ټو پښتو لرنینګ سبسکرایب کړئ. تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. Thank you so much for watching.